لا حول ولا قوه الا بالله دا هغه دم دی چې مسلمان له هر وخت په کار راځي او د مسلمان هر مشکل خدای په دې دم ختموي. ډېر خلک پریشان وي، یاره جي ما ته خو لویه پریشاني ده، دې سره څوک هم د هغې لپاره دا دم دی. ډېر خلک وایي بچي مې نشته، څوک هم دی دم دی. ډېر خلک وایي مال مې نشته، برکت پکې نشته، دی دم دی. ډېر خلک وایي قرضدار یم، زما قرضه به خلاصه شي، لا حول ولا قوة الا بالله دی دم دی. ډېر خلک وایي نیکۍ ته مې توجه نشته او شیطان په مخه کړی، لا حول ولا قوة الا بالله دم دی. ډېر خلک وایي بې کس یم، بې څوک یم، هېڅ یار و مددګار مې نشته، خلک را باندې ظلمونه کوي، لا حول ولا قوة الا بالله دم دی. قسم دې د دې نه مضبوط او بهترین دم بل نشته، خو که سړی د دې د وینا په وخت کې له خیال وساتي او په الله مضبوط عقیده وساتي. دا زه نه ویم، حضور پاک فرمایي. د دواړو جهانو سردار فرمایي په بهقي شریف کې حدیث دی او حضرت ابو هریره رضی الله عنه دا نبی علیہ السلام نه نقل کوي. حضرت ابو هریره فرمایي چې حضور پاک وفرمایل قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا حول ولا قوة الا بالله دواء من 99 داء. وی دا د یو کم سلو بیمارو علاج دی، د یو کم سلو بیمارو دارو دی دارو. ایسروها الهم. وی په ټولو کې راکوټې بیماري هغه پریشاني ده چې انسان ته د هغې سبب هم نه معلوم. نن سبا خو ټینشن ورته وایي او پریشاني ورته وایي. په پریشانۍ کې څومره خلک مبتلا دي، څوک د مال په پریشانۍ کې مبتلا دی، څوک د رشتو په پریشانۍ کې مبتلا دی چې زما د بچي او زما د دې زامنو لومو د ښې ځای کې رشتې وشي، دا ډېره ښه خبره ده. څوک د حج او د عمرې په طلب کې پریشانه دی، څوک د خپلې رشتې په طلب کې پریشانه دی، څوک د بیمارۍ په طلب په شفا کې پریشانه دی، چاته کور کې جګړې دي په هغې کې پریشانه دی، څوک یو وزرې دي پریشانه دی، چاته د مقدمو پریشاني ده. دا د دې دا وی راکوټې مرض دی، دا دوه کم سل غټ مرضونه دي. دا پریشانی ورکوټې مرض دی چې لا حول ولا قوة الا بالله دا هغې لپاره علاج دی. او معنی څه ده؟ معنا باندې ځان پوه کړئ. معنی خپله حضور پاک ښودلې ده. یو صحابي د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه یو کتاب دی د حدیثو مسند د بزار ورته وایي، په هغې کې دا حدیث نقل شوی دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د نبی علیه السلام نه تپوس وکړه، بلکې حضور پاک ورته فرمایي وی اتدري تفسیرها وی د لا حول ولا قوة الا بالله په معنا پوهېږي؟ عبدالله ابن مسعود ورته وایي الله ورسوله اعلم، الله او رسول ته پته ده، ما ته خو معنا نه ده معلومه. نو حضور پاک ورته دې معنا په خپله بیانوي وی لا حول عن المعصیة الا بعصمة الله. د هر ګناه نه بچ کېدل بې د الله تعالی په توفیق نه کېږي. ګناه نه، پریشانۍ نه، تکلیف نه، درد نه او هر قسمه ټینشنونو نه بې د پروردګار د ذات نه بل څوک بچ کول شته نه، دی یو معنا شو. ولا قوة على الطاعة، لا قوة على العبادة، لا قوة على عمل، لا قوة على الطاعة الا بعون الله. او چې هر کار کې تابعداري د خدای کې یا د دنیا یو کاروبار مثلا کې، نو په دې طاقت چې درکوي څوک به درکوي؟ الله. دی معنا شو. دا د لا حول ولا قوة الا بالله معنا شو او دا حقیقت دی. قسم دې داسې ځای کې بګیر چې هېڅ به دې څوک نشي خلاصولی، څوک به دې خلاصوي؟ یو الله. حضرت ابراهیم علیه السلام ته ګوره اور ته وغورځېد، نمرود ورته اور بل کړی دی. نمرود دومره اور یې بل کړی دی چې په هوا کې مارغه پرې د پاسه نشي الوتې، داسې اور دی، نږدې ورته څوک نشي راتلی. په دې چل نه پوهېږي چې د ابراهیم علیه السلام پکې څنګه وغورځو، په دې چل نه پوهېږي. ځکه که دې غورځو نو خو موږ بیا غورځو، نو چې موږ ورنږدې کېږو خو دا اور هم سوځوي. دې سره څه وکړو؟ دومره خطرناک اور، یو میاشت لګیا دي خلک او اور راوړي او خشاکونه راوړي او لرګي راوړي او میدان یې ډک بل کړی د اور نه. په چل نه پوهېږي چې زه څه وکړم، په دې طریقو چل نه ورځي. او فرشتې پریشانه دي، فرشتې الله ته درخواست کوي پروردګاره مونږ څوک وو، مونږ ته حکم وکړه پروردګاره، ستا هغه بنده چې نن په ټوله ځمکه کې دقه یو تا مني بل څوک نشته، نو ټول مشرکان دي، شرک کوي. دقه یو بنده چې هغه تا مني او هغه نن اور ته غورځولی کېږي او دونه خطرناک اور، الله مدد یې وکړه. فرشتې الله ته درخواست کوي، الله فرشتو ته ورشئ تاسې مدد وکړئ. یاره که دنه غواړي مدد الله، یو فرشته راله د باران وی ما الله نه اجازت غوښتې دی، ابراهیم علیه السلام ته وایي الله نه مې اجازت غوښتې دی او که ته اجازت راکړې خو ستا اجازت یې شرط کړی دی، که ستا خوښی نو اوس به یو ساعت سره ورېځ راولم او باران به دومره وکړم چې دا ټول اور به پرې مړ کړم ختم به شي، که ستا خوښی. وی نه زه خو دا نه ویم. ولې نه وی؟ دې کې دې غورځوي هسه وایي الله اعلم بحالي ربي اعلم بحالي، پروردګار زما په حال خبردار دی. تا نه امداد وغواړم الله له ولې نه غواړم؟ رالېږلې بېشکه ته الله خو زما الله شته که نه، الله نه به مدد غواړم. لا حول ولا قوة الا بالله. د دې تکلیف نه بچ کوونکې او قابو موندونکې په روغ صحت بې د پروردګار نه ذات نه بل څوک نشي کولی. الله نه به مدد غواړم. بله فرشته راله وی زه غرونو والا فرشته یم، زما په طاقت کې الله دا اختیار اچولی دی چې اوس دا څومره غرونه وی دا اوچتولی شم رقولی شم، یو غر به اوچت کړم په دې اور د پاسه به کېدم، مال اجازت راکړه. وی د اجازت تعالی نه درکوم. غورځوي دي په اور کې، ما الله نه اجازت غوښتی دی، خو ستا نه ځای پکې شرط کړی چې ابراهیم نه تپوس وکړه وایي ربي اعلم بحالي. تا ته ولې ویم؟ الله ته ولې نه ویم؟ ابراهیم علیه السلام کو ابراهیم علیه السلام وکنه. قرآن کې الله ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وكنا به عالمین. په ماشوموالي کې دله موږ پوهه ورکړې ده. بعض انسان ماشوم یې الله ولا پوهه ورکړي، عقل ولا ورکړي، سوچ ولا ورکړي، پوهه ولا ورکړي. بعضې بوډا سپینګري شي عقل پکې نه پوهه پکې نه. بله فرشته راله وی زه د باد او د هوا او د زول او د طوفان والا فرشته
مال الله دې اختیار راکړی دی. څومره طوفان چې راولي دا زه راولم، څومره باد چې راولي دا بادونه زه راولم، طوفان زه راولم، سیلی زما په وس کې دا زه راولم. ما ته حکم وکړه، الله نه مې اجازت غوښتې ده، خو ویل ابراهیم نه تپوس وکړه. اوس به داسې طوفان او هوا راولم چې دا اور به اوچت کړم او د نمرودیانو په دا کورونو کې به یې ورخور کړم. دا چل ماله راځي. ټول د نمرود قلا، د نمرود قوم، د نمرود بنګلې، د قوم خلک، دا به درله ټول نیست و نابود کړم، دا به درله اوس ټول وسوځوم. ګوره څومره مضبوط طاقتونه دي ورسره، که دا مونږ ته میلو شي د دشمن په مقابله کې. مونږ وایو خو شابه ته لا اوس راغلې چې بېګا راغلې وې خبرې کړې، دا غر والا فرشته ته اوس راغلې که پرون راغلې وې چې دا غر دې اوچت کړی د دشمن په دا سر دې ایښی دی. دا ته خو لږ لیټ شوې که نه، پرون په کار وه. مونږ به فوراً دا جمله استعمال کړې وه. حضرت ابراهیم علیه السلام مکه ته کې وایي ربي اعلم بحالي، زما رب زما په حال خبردار. دا عقیده په دې جوړه وه چې لا حول ولا قوة الا بالله، خلاصې بې د خدای نه بل څوک نشي کولی، او طاقت موندونکې بغیر د الله د ذات نه بل څوک بل چا سره طاقت نشته. دا طاقت به د الله پیدا کوي. خو اوس به اور ته څنګه غورځئ؟ نو بیا شیطان حرامي ولا راغی، شیطان ورته چل وښو، هغه د دوزخ مچوغڼې لیدلې وې، یو ټال جوړ کړی او دې پکې کښېنوی او ټال له جوټه ورکړې د اور د منځ ته به غورځېږي. ټال یې ولا جوړ کړ لوی ټال او مچوغڼه غوندې، او په هغې کې ابراهیم علیه السلام کښېنو. او بیا ظالمان دومره وو چې ابراهیم علیه السلام یې بربنډ نم که جامې هم ترې لرې کړلې، ځکه دشمن یې تذلیل ولا کوي. او ټال بیا نوچتېږي، فرشتې د رحمت راغلي دي او ټال یې کلک نیولی دی. بیا شیطان ورته وایي سرتور سرښځې راولئ، دا ټال به اوچت شي. جینکۍ راوستلې سرتور سم، هغې را خپله ګډا مډا شروع کړه. فرشتې د رحمت لاره کوم ځای کې چې زنانه سرتور سري د رحمت فرشتې هلته نه ټینګېږي، هغه ځي. او ابراهیم علیه السلام یې اور ته وغورځوه. د نمرود دا ګمان و چې د دا اور ته رسېدل او د ده سوځېدل د ده لوخړه کېدل سم دي. اور ته تلل او د ابراهیم علیه السلام په اور کې ګلې ګلزار سمېدل سمو. قلنا یا نار کوني بردا وسلاما علی ابراهیم، اوره یخ بشي ګورې، معتدل یخ چې تکلیف ونه ورنه کړي. مري غوندې او دا سواد د کلام او د دې بره غرونو په شان یخني پرې رانولې ګورې په قلار چې صرف دومره چې دته د اور تکلیف نه، او بلکې علما لیکي چې جبریل علیه السلام راغی د ملګرتیا لپاره ورسره په اور کې کېناست. د جنت یو ښکلې باغچه ورته خدای په اور کې درنه جوړه کړه، اوبه ورته خدای د اور په منځ کې را پیدا کړلې، او دا میوې بوټي ورته خدای د اور په منځ کې را پیدا کړه. وایه اوس بې د الله د ذات نه بچ کوونکي بل څوک شته اوس نشته. اور یې ورته ګلې ګلزار، د لا حول ولا قوة الا بالله معنا ده. د دشمن د عذاب نه بچ کوونکي بې د الله د ذات نه بل څوک نشته. یو د الله ذات نه به ځان پرې بچ کوي، بل څوک دې نشي بچ کولی. بلې مرحلې ته یې ګوره، بي بي یې د په لاره روان دی، هجرت کوي اوس غریب. بي بي ساره ورسره ده، د ترې لور هم ده، د پې نکام تړلې د بي بي هم ده، او ښایسته خوبصورته ده. لار کې یو بادشاه دی، ظالم بادشاه، داسې ظالم بادشاه دی چې هغه دا څوکیداران په لارو کې کېنولي او چې چا سره ښځی بس دا خاون وله وجنې او ښځی ماله راولې. ابراهیم علیه السلام ته پته ولګېده چې دا خو په لوی غم وړېدم. بي بي ته وایي داسې کار دی چې ته زما ښځی نه دی خاوند دی، خو په شریعت کې ما ته ارور خور هم یو ګورې ښه، ځکه دیني خور مې ټول د آدم علیه السلام اولاد یو، ته مې خور یې مخکې پوه کړه. نو که تا نه دا بادشاه تپوس وکړي یا د بادشاه کارندګان دا ورته موټې دا سړی مې خاوند دی، ورور مې دی، ولې ټول مسلمانان وروڼه خویندې. او که ما نه یې تپوس وکړه نو زه به ورته وایم چې دا مې خور ده. ولې که دا ښکاره شي چې دی زه خاوند یم او دا مې ښځه ده نو بیا ګورې ما درنه وجني. او که دا ورته پته ولګي چې نه زه د ورور یم ته مې خور یې نو زه به د مرګه خو بچ شم که نه، اخلي خو داسې هم رانه اخلي، خو زه به د مرګه بچ. ډېره ښه. هغې راغلل دا بي بي یې بوتله، هغه ظالم بادشاه بدعمله بادشاه له چې بویه تله دروازه ورپسې بنده کړه. چې دروازه یې بنده کړه او هغه نیت لري وکړه چې دې ته لاس ور واچوي. بخاري شریف کې حدیث دی، ګورې څه داسې دا ناشوړته خبره نه ده، د حضور پاک مبارک خبره ده چې لاس یې سینګ دې له وروړه بس پرېوته بادشاه په ځمکه بیا یې اوچته کړه او الاړې پرېوته. او د فالج دا په منده فالج نه رالي دقسې دې لاس په باندې فالج وه، چغې کړې دي بي بي ته تا ما ته خیره وکړه او ما ته دوا وکړه بس پرېږدم دی. نو دا مسلمان کې رحم زیاتېږي او بیا د پیغمبر بي بي کې خو رحم زیاتې. نو دوی ورته وکړه نو بیا ټیک شو. چې ټیک شو یاره دا جوړ معلومېږي دا چې اتفاقا څه بیماري راغلې وه، بیا کوشش کوي چې لاس ور اچوي، بیا همغه چل پېښ شو. بیا وایي بس ما نه غلطي وشوه، دې دله معاف کړه بیا به نه کوم. وایي ښه معاف مې کړې، بیا ټیک شو. چې ټیک شو بیا سوچ بدل شو، شیطان خو سړي پسې نښتي، بیا یې لاس ور اچاو، بیا همغسې پرېوته. یاره وایي بس دا مې درېیم ځل دی بیا به د لاس نه اچوم، اوس مې معاف کړه. وایي بیا مې معاف کړې. هغه نوکرانو ته وایي راشئ دا بي بي بوځئ بس. او یو خدمتګار یې بله ورکړه د بي بي هاجرې په شکل کې. دا بي بي هاجرې دی وله ورکړه. بعضې علما وایي د بادشاه لور وه، لور یې ورته وبخله او څو بي بي وه د بادشاه. ابراهیم علیه السلام له بي بي ساره راغله، خو بیا هم په زړه کې کشمکش سوچ و چې که زه ډېر هم د خپل خاوند ته ووایم چې ما له د بادشاه ګوتې نه دي را رسېدلې، خو بیا هم زما د خاوند په زړه کې خامخا هغه دغه به پکې وي، شک به پکې وي، په ما به خامخا زما د وجې به غږ نه کوي. لیکن خامخا له به پریشان چې زما دې ښځې ته سړی په دې خفه کېږي که نه چې ښځې له بل څوک ګوتې چې څنګه راغله. نو خاوند ته وایي ابراهیم علیه السلام ته وی ابراهیم وی الله دا هغه ظالم مسکین ناکام ما له یې ګوتې هم نه دي راوړې. ابراهیم علیه السلام ورته څه وایي او جاله دی بي بي سارې جاړه ما ته الله ټول منظر ښولی دی، ناست دلته هم هر څه لکه د شیشې ما لیدل، هغه سره چې 3 ځله څه شوي دي او تا معاف کړی دی، هر څه ما لیدلي، زه مطمئن یم چې تا له د هغه ګوتې نه دي را رسېدلې. دې تکلیف نه بچ کوونکي دا څوک اوسه الله بل څوک نه. ابراهیم علیه السلام د بي بي په دغه وخت کې په کار راتلونکي دا څوک دی
الله قسم دې ګورې چې څه قسمه تکلیف درته رسېږي مخلوق پرېږده الله ته سوال کوه مخلوق پرېږده الله ته زاري کوه اعتماد بروسه په الله کوه هر ځای به در رسېږي دا نشته چې الله به د یو ځای مدد کوي یو بل ځای به نه کوي د کوټې ګوټ کې به مدد کوي دریاب په ویښ کې د حضرت یونس علیه السلام سره مدد کړی دی هر ځای به مدد کوي کړی دی که نه دی کړی کب په ګیره کې د حضرت یونس علیه السلام سره مدد کړی کله لوی دریاب یونس علیه السلام کشتۍ ودرېدله او دې یو مریی دی پکې وي د مولانا تښتېدلی دی او دریاب ته یې غورځو چې ویې غورځو اوس به عقل بچ کېدل شته عقل باندې دا کوم ځای بچ کېږي یو کب خدای جوړ کړ شا به ځان به وررسی چې دې د نه اوبو ته ونه رسېږي کب په تیزۍ راغی او چې څنګه یونس علیه السلام د کشتۍ نه وغورځېد کب خولې ته نیغ ور دننه کړ او یې شخوند به هم پرې نه وی نیغ به یې تېری نیغ د کب ګیرې له ورسېد عقل څه وایي ډاکټري څه وایي طب څه وایي ساینس څه وایي دا ټول دلته ناکام دي هغې وایي نه سوال نه پیدا کېږي د کب په ګیره کې به جمدي سنګ پاتې شي دا کوم ځای کېدی شي د کب ګیرې ته لاړ او بیا کب ته الله حکم کوي چې دریاب کې به چکر ورکړی د دریاب د ټول څومره دریاب چې د هغې ټول سیل په د یونس علیه السلام په هم جیل کې پروت دی جیل زغلي کوټه کې پروت دی کوټه زغلي او د کب دا ګیره والا خدای لکه د شیشې په شان کړه چې څومره د دریاب حیوانات دي چې دا ټول دي وویني د دریاب بوټونه وویني او په هغې کې څه وایي لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین د دې مطلب او د لا حول ولا قوة تقریبا یو شی نه لا اله الا انت سبحانك خدایا یو ته ګوري بل څوک نشته بچ کوونکی به ستاره ذات نه بل څوک نشته الله لا اله ابن پاک غلطی د ما د پروردگار دا سه आवाज به کو چې د عرش فرشته د دې و اسمانونو د پاسه د و اسمانونو نګی ته په عرش د عرش دا یو اسمان د بل نه دومره لري لکه ځمکه چې د اسمان څومره لري بیا دویم دا غینه دومره لري بیا دریم څلورم پنځم شپږم اوم بیا د الله عرش دا غینه دومره لري لکه یو اسمان او بل اسمان کې د ټونه فاصله ده او بیا د الله د عرش ته پاسه کرسی ده د عرش فرشته الله ته درخواست کوي الذين يحملون العرش عرش نیولې یا الله یو داسې د زارې اواز مونږ اورو دا مونږ ته نه دی اورېدلی قرآن شریف کې الله فرمایي الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه چې دلته څوک نیکې خبرې کوي دا ټول الله ته رسېږي دا به نه وي چې الله ته نه خبرې لکه د هغې مثال خو نن سبا د موبایل په شکل کې تا ته معلوم دی که نه موبایل ازاد دي دوه کسان درې کسان په کوټه کې خبرې کوي ټول هلته اورېدی شي اورېدی شي که نه شي اورېد او بیا نن سبا په هغه بل شی هم راووت که نه څه ورته وایي انټرنېټ کې هلته کې په لندن کې لس کسان ناست دي کیمرا ورته مخامخ ته او دلته کې تا کمپیوټر کولاو کړی دی هغه ټول درته ښکاري د هغې خبرې مه اورې اوس خو هغه شی ختم شو چې دا به څنګه یو دا به څنګه څه چې دلته څومره نیکي کوي په هغه سکنډ نه پروردګار خبر دی ستا ټوله نیکي رب العالمین ته رسېږي هر څه نه خبر نه هغه فرشتې وایي چې الله داسې اواز نن دلته را روان دی چې ډېر زیات غلی غوندې دی ډېر رو اواز دی او ډېر د زاری اواز دی او ډېر د عاجزۍ اواز دی الله دا اواز د کوم ځای نه راځي وایي دا مې یو بنده یونس نیولی دی الله څه چل دی ورسره دریاب ته مې رسولی دی او اوس دې وخت کې کب د دریاب اوومې ځمکې باندې پروت دی اوومې ځمکې ته رسېدلی دی او د هغې سره خېټه جنګېدلې ده او د یونس سر د په هغه کب په ګیډه کې دننه د هغه کب په اینه د پاسه ماته په سجده پروت دی دا چغې راته وایي ځمکې ته کې په هغه توره خټه د پاسه دې وخت کې کب پروت دی الله خو دا سره خبردار او دی په جګر د پاسه سر لګولی د کب دغه اینې د پاسه او فریاد کوي لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین یا الله ته خو خلاص که پروردګار ته خو بچ که دا د دین مسله مو ورې د نیکانو خلکو مرسته فرشتې هم کوي دلته کې چې کم نیک سړی وي په هغه تکلیف تېرېږي فرشتې الله ته درخواست کوي خدای ته ورسره رحم وکړه فرشتې الله ته درخواست کوي کوم ظالم چې ظلم کوي فرشتې ته الله ته درخواست کوي خدای ته هلاک کړه دې حالاتونه الله فرشتې خبروي نیک سړی دی حدیث پاک کې حضور پاک فرمایي یو نیک سړی دی نیک سړی او د هغې یو ښځه ده او دا ښځه د نیک سړي سره ظلم کوي زیاتې ورسره کوي په جنت کې چې کومې حورې دي د دې سړي دپاره مقرر دي هغه حورې هلته وایي ای ښځې خدای دې هلاکه کړه زموږ دا خاوند ولې تنګ د سره ولې ظلم کې دا خو تا سره د څو ورځو مېلمه دی درنه به را جدا شي موږ له به راځي قاتلک الله خدای دې هلاکه کړه مشکات شریف کې حدیث دی هغه فرشتې پروردګار ته سوال کوي الله ته خو دې بچ کړه معافې کړه الله کب ته حکم وکړه راولټی کړه او په غاړو باندې راوغورځو رب ذوالجلال څه وایي فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون کده په دې کب په ګیډه کې زه نه یادولې نو تر قیامته پورې به مې دې کب لم جون ورکړی او دلم دغه دریاب کې به مې ګرځو راګرځو وایه که د خدای نه لوی زور د بل چا شته نشته قسم دې ګورې هر څه د الله په زور کې دې غټې زه کله سوچ کوم د شپې خوب نه راځي او سوچ وکړم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لاولي الالباب خدای دې سپوږمۍ ته دې وګوره څومره ښکلې دې پیدا کړې څوک یو بلب نشي جوړولی همیشه دپاره نشي رڼا کولی پروردګار دې ځمکې ته دې وګوره دې نور ته دې وګوره الله دې ستورو ته دې وګوره پروردګار دې کائناتو ته وګوره دې انسان ته وګوره څومره ښکلې دې پیدا کړې دې دې شکل ته د انسان وګوره الله د شکلونو کمی هم در سره نشته یو مور نه دوه بچي پیدا کړي د یو شکل یو شانتي او د بل شانتي د یو رنګ یو شانتي او د بل شانتي بټای کې په یو قالب چې خښتې جوړېږي یو شان جوړېږي فرق پکې نه یو قالب نه دی خدایه څلور پنځه شپږ لس بچي راویستل او د ټولو شکلونه د یو بل نه جدا رنګونه د یو بل نه جدا خویونه د یو بل نه جدا قدونه د یو بل نه جدا یو مخکې مري بل وروسته مري یو نیک یو بد دا څوک کوي جواب راکړئ الله کوي روغ عمر سړی وي داسې بیماري پرې راولي چې نه چوڼې کې نه چوڼ حیران یې ورته خلک
او بیمار سړی به ټول عمر به بیمار وي سلو ته او شپږو شلو کالو ته ورسوي دا څوک کوي الله دا د لا حول ولا قوة الا بالله معنا ده دا د چې لګین دا د دې معنا ده لا حول ولا قوة الا بالله هر تکلیف نه بچ کوونکی به د الله د ذات نه بل څوک نشته تکلیف د الله په قبضه قدرت کې دی دا تکلیف بچ کول د الله په قبضه قدرت کې دی طاقت چې موږ له خدای راکړی دی د لاسو کې طاقت سترګو کې د لیدو طاقت غوږونو کې د اورېدو طاقت ژبه کې د وینا طاقت دا چا پیدا کړی دی الله پیدا کړی ولا قوة الا بالله الله د امداد نه بغیر هیڅ طاقت نشته روغ رمټ سړی وي ښه پهلوان وي لاسونه ټیک خپې ټیک وجود ټیک او ناګهانه فالج به وي هغه خشته انسان ښکلی انسان فالج و څه چل پې وچو جي فالج و خپې نه کونټۍ جوړه شو خپله کېږي شي بلې ورپسې اوچتئ داسې ده که نه لاس کوږ شي کوږ سم سې بلې ورپسې اوچتئ هغه خولې چې ده به پرې ښکلې خبرې کولې او خشته ذکر به یې پرې کوو او ښکلې خبرې به یې کولې هغې نه ډیوه جوړه شوه لارې دې بېږي بل والا خوله پاکوي رښتیا ده که نه هغه انسان چې بلې په اوږه ګرځو نن بل په اوږه ګرځئ خولې نه لارې بېږي پوزه بېږي لاس پالج خپه پالج والی ایرونو روغ صحت د چا په اختیار کې دی الله او مرض د چا په اختیار کې دی دا د لا حول ولا قوة الا بالله معنا ده دا لوی تفسیر د دې کلمې معنا ده لا حول ولا قوة الا بالله سخته کې په کار باندې څوک راځي نه د زوی پکارېږي نه د لور پکارېږي نه د ډاکټر پکارېږي دا ظاهري اسباب دي دې کې که خدای مدد وکړه خو ډېره خلک کوي هېڅ هم نشته د کوفه کې یو سړی تاجر و سوداګر داسې تاجر و چې ډېر امانتدارو خلکو به ورسره خپل مالونه امانت یې ښودل یو ځل د تجارت لپاره یو ښار نه بل ښار ته اراده وکړه نو سامان یې ځان سره تجارت باندې خو څوک تش نه دي پیسې دولت ورڅخه واخېستل او روان شو د کلي نه چې بار د کوفې کوفې نه چې لږ بار ووته روان شو یو سړی ورته په دې لاره کې ولاړ دی ده ته اشاره وکړه چېرته دی وایي زه فلانکي ښار ته ځم وایي ما به ځان سره بونه دی یو اشرفی به دله درکړم دینار اشرفی دا به دله درکړم او ما ځان سره بوته ملګري به دې شم د سفر زه وایي ډېره ښه ده یوازې ځمه نو راشه دې به ځان سره سور کړم نو دوه فایدې به حاصلې شي یو خو به یو اشرفی والو قریب به والو او دویمه دا ده چې د لارې به مې ملګري یوازې به ځم نو د یوازې نه دا ملګرتیا ښه ده که ډېره ښه ده راسور شه ځان سره سور کا اشرفی ته واخېسته روان دي ګپ شپ لګوي هغه کم سړی چې ځان سره سور کړی دی هغه مورته ځان نه نیک سړی جوړ کړی اوس هم بعضې خلک داسې کوي موټر کې چا سره وکړي چې څه منځ یې بوځي یا موټر کې والي یا دې ملک یا وتښتئ چې څه منځ یې لاړل لارې دوه دي اوس دا سوداګر په عامه لار اوس تېغ روانېږي دا چې کوم دویم ورسره سور شوی دی او دې په دې دویم په دې لار ولې نه دی سوداګر ورته وایي چې ما ته دا لاره نه ده معلومه وایي نه دا خو ما ته معلومه ده ډېره لنډه لار ده ډېره نږدې ده ته چې په کومه لار دی دا خو اوږده ده او دا ډېره لنډه لار ده دې ورسره بیا خپلې ګپې شپې لګوي چې څه منځ یې لاړل هغه لار په یو ځنګل ختمه شوه لوی ځنګل دی خطرناک د انسان هډوکي هم پراته دي د انسانانو کوپړې هم پرتې دي د وینو نښې هم پرتې دي او دا شاته کرایدار چې کوم د فورا دغه اس نه ودنګل او پر املا کې یو خنجر پټ کړی لوی خنجر دوه مخیزې هغه یې راوویسته او دې سوداګر ته یې راکوشه او سوداګر غریب حیران شو کوشه په علم دی چې خدایه دا څه په مصیبت او په غم باندې واوړېدو دا شو دا سوداګر ورته داسې کار دی چې ستا مقصد خو دا مال دی که نه مال ما نه واله دا اسم ستا دا مال هم ستا چې څه دي ما ولټوه خو ما پرېږده خدای ته وګوره وایي نه نه اول به تا وجنم دا مال به وروستو عالم چې تا پرېږدمه خو ته به سبا ما پسې خلک راولې زما نشاندهي به وشي زه به خلکو ته معلوم شم اول نمبر به تا لالم وجنم به دی هغې نه پس به مال سره ګورم چې دا سوداګر اوس پوه شو چې سړی را باندې مضبوط دی چاړه ورسره د تقریرین ته نه شمه نو بس اوس دغې وخت کې څوک په سړي په زړه کې به څوک راځي اوس الله به راځي دا کوم وخت کې چې دا ګاډې وجنګېږي که نه معمولي دغه راوخوري نو چې مسلمان نو په زړه غیر اختیاري د الله نوم راځي الله خیر زلزله کې راشي که نه نو فورا دې وایي الله خیر دریاب کې خپه وفیږي که نه نو دې وایي الله خیر دا فطري تقاضا ده دا نفسیاتي اثر دی ولکې به دې راځي چې بچ کوونکی ذات ګورې یو الله دې بل څوک نه دی نو دا سوداګر دې وخت کې وایي چې لا حول ولا قوة الا بالله د دې مفهوم دی ښه او د الله نه بغیر خو بل څوک دې خلاصولی نه شي یو 2 رکعته مونځ کوي راکړه دې غلطه وایي هغه ورته داسې په نشه کې وخندل زه وایي وکړه دا چې سته کومې کپرې دي که نه دین داسې 2 لس مونځونه کړي دي خو مونځ رانه خلاص کړي نه دي دغه چې دا ارمان دې پوره کړي 2 رکعته ته مو وکړه سلام ګرځئ نو بېغمه کوم به دی دې په مانځو درېږه الحمدلله رب العالمین او ولدوالین آمین او صورت شروع کوي دومره په هیبت چې صورت تیار شو غم د غریب سره چې اوس ممرم په چاله مې وایي پرېږدي مې نه صورت تیار شو نو یو آیات ورته الله ګوره الله ته چې ته ځان سپاره الله به دې مدد کوي یو آیات دې ذهن ته راغی امن یجیب المضطر اذا دعا چې کوم سړی محتاج دی او الله ته چغه وایي بغیر د الله نه بل څوک فریاد رس بل نشته دی دا د آیات معنا ده بس دا آیت یې ووایې او دې کې یو په مانځه ولاړ دی دې کې یو شاه سوار غیبي راښکاره په اس باندې سور دی نیزه ورسره ده د اوسپنې ټوپۍ په سر ده او چې څنګه را په اس را روان دی اوس دا ډنکه په پې شو چې دا سړی خو راغی نیزې والا نو هغه ته یې ور مخامخ شو چې زه ځان ته خلاص کړم څوک هغه نیزه باز راغی او دې په نیزه ښه یو مضبوط و او چې ویې وو نو اور بل شو او دا سړی پې وسوځېد دی وایي چې ما خو سلام وګرځاو چې سلام مې څنګه وګرځاو نو هغه شاه سوار ته ور متوجه شوم څوک یې ته شاه سوار ته متوجه شو ته څوک یې زه خو یې د لوی غم نه خلاص کړم ډاکو دې ملکه اوم سوځې ته څوک یې ویې زه لري امن یجیب المضطر اذا دعاه غلام یې د دې آیت غلام یم تا چې کله په مانځو درېدې او الله ته دې فریاد وکړه وایي اسمانونه وټاقېدل الله وایي چې یو فرشته په کار ده
زه ودرېدم الله وایا یو بنده فلانکي ځای کې ګیر دی مدد شب ځان رسوه الله راولېږلو سخته کې به دې بیا څوک پکارېږي الله به دې پکارېږي په سخته کې بې د پروردګار نه بل څوک دی قسم دې که بچ دي یو الله به دې بچ کوي او که راته غواړې هم به الله درکوي زه کله کله په دې اخباراتو کې د دې بعضې نجومیانو اشتهار غوندې لګېدلي چې ما نجومیانو لیکلي چې را دې شي مونځ ورکوو او لیکي ګارنټي کې سا ګارنټۍ سره زه ورکوم ګارنټي کې سا او باندې را راخېجوم ګارنټۍ سره راخېجوم یم دا خلک بې سادهګان دي ګارنټۍ سره چې ته خلکو ته زوی ورکوې ځان ولې نه جوړې او ګارنټۍ سره چې بل له باندې راخېجه خدای نه راوخېجه ورکړم او ګارنټۍ سره کامیابي ورکوم نو په کامیابي ستا په لاس کې ده د ګارنټۍ بچیه دا د خدای په لاس کې ده دا زمونږ همعقل خلک دي بس خلک هم ورپسې روان دي یو ځل پېښور کې روان وم یو سړی و مرغو والا ني دا اوس ختم شوي پخوا به دا ډېر ناست دي بالي ساسه مرغو والا ناست دی اوس ورسره لفافې پرتې دي زه روان یم چې د مریض تپوس ته او بې اختیاره زما د پنسۍ ته یې ګوتې پرې ما ایله کار یې به پرېوتم خو خدای ته یې بچ کړم غصه م راله خدای پنسۍ ته چا لاس راواچو یو مې کتل اوس دی مې ولې کاکا وي دلته چې راشي چې قسمت ته له ټیک تم یا خدایه پاکه اوس هم خواښ یم اوس په دې په سړک راغورځول یم قسمت ته له ټیک کوم مې ځان له ټیک ته د ریپورټ پاس د ناستې نه خلاص شي ځان له قسمت برابر کړه دې شکل ته دې وګوره ظالمه نسوار دې پنځه منه په خوله کې ټولې څښه لارې د نبیږي دې غاښونو ته دې وګوره سپېمو ته دې وګوره خو زما قسمت ټیک کړی ما له خدای قسمت ټیک کړی دی ځان له ټیک کړه زمونږ خلک دا هم په مقل نه ځغلې ولاسي څوک چا ورته لاس نیولي پالبه وله ګوري څوک مرغو ته ناست دي څوک نجومیانو پسې ګرځي دې قصو پسې مه ګرځئ روغ صحت مرض لرې کول د چا په اختیار کې دي الله بل اختیار کې دا اسباب دي لټیبه ډاکټر له هم دي دا ستا سبب دی خو دا به نه وي چې ډاکټر جوړ کړم د دې ډاکټر په لاس کې شفا به الله اچوي دم به هم په ځان اچوي دا لا حول ولا قوة الا بالله دم دی که نه دعا به هم کوې تعویض به هم استعمالوې چې رسم تعویضي او دمونه به هم استعمالوې او مونځ به هم کوې خو دا به دې یقین چې په دې ټولو څیزونو کې اثر څوک پیدا کوي الله پیدا کوي زما وروڼو دا به زمونږ ایماني او دا به زمونږ عقیده وي چې دا څومره طاقتونه دي که روغ صحت دی که مال دی که دولت دی که ښکلی شکل دی که ایمان دی که بچي دي که عزت دی دا ټول الله سره دي دا به زمونږ یقین چې که بیماري ده که تکلیف دی که مقدمه لر کول دي که رنځور رنځ ښه کېدل دي دا به بغیر د الله نه بل څوک نه ښه کوي دا به الله ښه کوي دا به زمونږ یقین چې شیطان نه بچ کوونکی دا صرف د الله ذات دی د نفس او د خواهشاتو نه بچ کوونکی دا صرف د الله ذات دی او که دا مونږ کې عبادت کوو دا ټول د الله په توفیق دی زه به صرف اراده کوم د ګناه اراده به نه کوم د نیکۍ اراده به کوم زه به اسباب لټوم خو دا به مې یقیني چې دا کمال د اسبابو نه دی په دې اسبابو کې طاقت پروردګار اچوي دا به مې یقیني دا د لا حول ولا قوة الا بالله معنا شو رسول الله مبارک فرمایي صحابي ته وی د جنت د الا ادلک على كنز من كنوز الجنه وی د جنت د خزانون یو خشته خزانه نه درکو ابو موسی اشعري وته فقلت بلا ولنا يا رسول الله راک کنه لا حول ولا قوة الا بالله او دا بل حدیث چې ما د توي د مسند د بازار دا حضرت عبد الله بن مسعود دی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې ما ته خپل حضور پاک کو فرمایل چې لا حول ولا قوة الا بالله چې دا دواء من 99 داء د یو کم سلو مرضونو علاج دی ایسرها الهم او په یو کم سلو مرضونو کې راکوټي بیماری هم دی هم څه ته وایي مې راته وختي معنا وکړه هم ټینشن چې ورته موږ وایو پریشاني چې ورته وایو غم ورته موږ وایو هغه تکلیف چې د هغې سبب نه معلوم نو دا بهترین دم دی ما درته وښو لا حول ولا قوة الا بالله چې چاته څه قسمه پریشاني ده تکلیف دی غم دی مصیبت دی مقدمه ده جنجال دی لا حول ولا قوة الا بالله دی وایي او چې چاته څه قسمه ضرورت دی یو څیز لا حول ولا قوة الا بالله دی وایي دا د یو کم سلو هغه خطرناکو مرضونو علاج زما خبره نه د رسول الله مبارک خبره ده یو جامع شی موږ ته د دواړو جهانو سردار ښیي او د جنت د تلو هغه یو لویه ذریعه ده او یو لوی سبب دی زموږ دا بزرګان پکې یو ټکي زیاتوي ورسره چې دا د صلیب 1500 کاله د شواروس کې وایي 11 کاله ترې مخکې درود شریف وایي او 11 کاله تر وروسته درود شریف وایي او 1500 کاله ترې وایي په اودس کې مېلې شي بیا اودس یې مېلې شي ښه دا ده چې سړی دې په اودس کې وایي په یو ټیم یې مېلې شي په دوه ټیمو کې مېلې شي او په درې ټیم یې مېلې شي او العلي العظیم دا د الله صفت دی لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم دا صفت که ورسره وی ډېره فایده به درکړي او که دا ورسره نه وی نو په حدیث کې الا بالله پورې راغلی دی او که بل حدیث کې علي العظیم شته ښه دې کې نشته بلکې شته نو که العلي العظیم ورسره څوک وایي لا ښه ده که نه وایي نو څه نقصان پکې نشته دی زنانې ویلی شي نارینه ویلی شي او دا ځان له یو وظیفه وګرځوي انشاءالله عمل پې وکړئ ښه زنانو ته هم دا ورسوي په خپله پې عمل کوئ دا یو قلا ده قلا 1500 کاله ته 500 نه زیات هم په یو سړي ویلی شي او 1500 زموږ د بزرګانو د طرف نه د مشرانو بزرګانو طرف نه موږ خلکو ته دا یو تلقین دی د 500 کاله په دې عمل کوي اولاد د چاني پریشانی وي مصیبت کې مبتلا یا سنور څه غمونه یا د یو مقصد د حاصلېدلو لپاره لګیا دی دې ته دغه مقصد نه حاصلېږي هغې دپاره دی وایي دا ډېره ښه وظیفه ده او خدای پرې موږ عمل